قال موسی لقومه او کله چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله بشک الله یامرکم تاسو ته امر کوي ان د دې خبرې تذبحوا بقره چې تاسو الاله کوي یو غوا. قالوا ویل بني اسرائیل اتتخذنا هزوا آیا تمنګ نیسی په ټوک را سره کې. قال ویل موسی علیہ السلام اعوذ بالله پناه وړم الله ته ان د دې خبرې نه اكون چې شم من الجاهلین د ناپوهانو نه. زه خو ناپوهه نه یم چې د دین په کار کې ټوکې کوم او د الله په معامله کې ټوکې کوم او د ټوکو نه تاسو وایم چې الله پاک تاسو ته وایي چې غوا حلاله دی ته ولې دا حکم وشو چې غوا حلاله کوي. دې کې د مفسرینو رائے دوه دي. یو رائے د جمهور اعظم د مفسرینو د هغه دا ده چې په بني اسرائیلو کې یو سړی و هغه مالدار او هغه بس عمر یې اوږد شو نو د هغه د تره زوی غریب و هغه دې ته ناست و چې دی که مړ شو دا مال به ما ته پاتې شي نو هغه ته ورخطا و. هغه ورخطایي کې که یو کال هم تیر شي هغه سړي ته 10 کاله ښکاري. دی ورخطا و هغه مړ کېده نه نو ده د خپل د تره زوی مړ مړی ورته واغسته یو بل کلي کې د یو بل کلي حدودو کې وغورځاو. سبا یې په هغې باندې دعوا وکړه چې دوی زما د تره زوی و. هغه خلک موسی علیه السلام ته راغلل قرآن قسم یې وکړ او بالکل شدید انکار یې وکړ چې صاحب موږ خو بالکل د دې نه خبر نه یو. نو موسی علیه السلام دې ته وویل که دا خلک قسم وخوري تاسو به یې ومنئ. نو هغه وایي څنګه مړی د هغې په کلي کې پروت دی او قسم به خوري څنګه یې ومنو. خو خبره جنجالي شو. چې کله خبره جنجالي شوه الله دې ته امر وکړو چې تاسو یو غوا حلاله کوئ. غوا یو الګ سره وه. اوس دوی پوښتنه کوي که نه څنګه غوا خبره ځي هغه د الګ غوا ده. که هره غوا یې حلاله کړې وه صحیح وه خو هغه الګ ته الله پاک ګټه اړه. الګ د یو نیک سړي زوی و او دی هم ډېر نیک و. د خپل مور ډېر تابعدار و. خپلې مور سره به یې نیکي کوله. پلار یې چې مړ شو نو دی خو یتیم و. د پلار دغه نه و چې دا تره زوی وژلی دا بل کور سړی دی. نو ده به د ورځې لرګي راوړل چې هر 100 روپۍ به شوې غر نه به یې لرګي راوړل. یوه حصه به یې خپل مصرف کو یوه حصه به یې خپلې مور ته ورکول او یوه حصه به یې د الله په نوم باندې خیرات اول. په دا د عمل پلار یې چې سپین ږیری شو هغه هم نیک سړی و. هغه یوه خوسۍ واغسته په یو ځنګل کې خوشې کړه او ویې ویل ای الله دا مې تا ته امانت درکړه دا بېرته زما زوی ته به یې ورکړه. خوشې کړه. کله چې د هلک د مزدورۍ نه او د دیاړۍ نه ډېر په عذاب شو تنګ شو نو مور یې ورته ویلې چې پلار دې تا ته په فلاني ځنګل کې یو غوا خوشې کړې وه او د الله په نوم باندې کړې وه او الله ته یې ویلي وو چې دا زما زوی ته وساته. نو ته لاړ شه او هغه غوا دغسې خوسۍ ده نو دغسې رنګ دی نو چې پیدا دې کړه نو د اورمیږ نه به یې ونیسې کور ته به یې راوړل. دا هلک چې هغه ځنګله ته لاړ غږ مږ یې وکړ غوا را پیدا شوه. د غوا ته قسم ورکړ چې د ابراهیم او اسحاق او یعقوب په خدای درته قسم در کوم چې ته خو زما پلار نه وې پرېښې الله ته یې نه وې سپارلې. بس هغه راغله ودرېده بس ده ونیوه وینیوه رایه وړه. چې رایه وړه نو مور یې ورته ویلې چې دا خرڅه کړه خو زما رضا پکې اخله. نو بازار ته یې وړه یو سړي تېنه
مور یې ورته ویلې چې 3 دیناره باندې به خرڅ. نو سړي ویل دا غوا په څو ورکې؟ ده ورته ویلې 3 دیناره باندې ورکوم خو مور نه پوښتنه کوم. ناول مور دې څه کوي؟ زه به 6 دیناره درکړم مور نه دې پوښتنه مه کوم. دی وینا چې ډېرې پیسې م راکړې زه مور نه پوښتنه کوم. کور ته راغی مور ته ویلې دغسې یو سړی دی ما ورته 3 دیناره ویل هغه یې په 6 وویل. سبا چې بیا ویوړه سړی راغی وایي دا په څو ورکوې؟ وایي مور مې ویلې چې بس په 6 یې وایي په 6 دیناره یې ورکوم ځکه ما نه پرون چا غوښتې وه خو دا خو همغه سړی و خو مور مې ویلې چې ما نه به پوښتنه کوې. نو هغه ورته ویلې څه کوې ما درته پرون هم ویلې خو ته په خبر نه پوهېږې زه 12 دیناره در کوم خو مور نه دې پوښتنه مه کوم. نو هغه ویل مور نه پوښتنه کوم. بېرته کور ته راغی مور یې ورته ویل بچیه دا ملک دی ته ترې دا کارته پوښتنه وکړه چې زه د غوا خرڅه کوم که خرڅه یې نه کوم. دا چې بیا لاړه هغه ورته ویلې چې په څو یې ورکوې؟ ده ویلې چې ما ته مې مور ویلې چې ته دې سړي نه پوښتنه وکړه چې دا خرڅ هم کوم او که خرڅ یې نه کوم. نو هغه ورته ویلې مې خرڅاوه. دا څنګه پوښتنې کولې؟ اخر یې دا غوا همده سره وه داسې غوا بل چا سره نه وه. نو دم پې ښه قیمت کېښود. ده ورته ویلې زه هله خرڅومه چې د دې پوستکی د سرو زرو نه ډک دی بیا چې کله حلاله شي. نو هغه غټ قوم چې لږ لږ یې مچولې نو ده ته الله په هغې باندې ګټه رسوله چې غوا یې حلاله کړه. نو الله ویلې د غوښې یو ټوکړه واخلئ او دا مړی پرې ووهئ. نو چې ویې وهه مړی ژوندی شو. په دې خبره باندې پوه شو. بل تفسیر خلک داسې کوي چې د غوا په غوښه باندې مړی خو وهلی دی او ژوندی شوی دی خو قیصه داسې نه وه. قیصه داسې وه چې بني اسرائیلو په زړه کې د غوا د عبادت محبت و. موسی علیه السلام کوی تور ته تللی و دوی د خوسي عبادت کړی. نو الله غوښتل چې دوی په خپل لاس باندې غوا حلاله کړي چې د هغې محبت یې د زړه نه ووځي او دوی په دې باندې پوه شي که دا غوا څه شی وی برکتي شی وی خو موږ باندې به څه بلا نازله شوې وه. نو چې څه بلا نازله نه شوه دا موږ حلاله هم کړه او څه بلا نازله نه شوه نو د دې معنا دا ده چې د دې غوا عبادت یو بیکاره کار دی چې موږ یې کوو. یو هدف ته دا و. دوم هدف ته دا و چې دغه وخت کې څه خلک پیدا شوي وو دهریان وو د خدای او د آخرت منکر وو. نو هغوی به د هغه وخت مسلمانان خو یهودیانو نو هغوی سره به بحثونه کول د آخرت په باره کې چې مړي څنګه ژوندي کېږي مړی خو نشي ژوندی کېدی هغه خاورې کېږي ایرې کېږي هډوکې خاورې کېږي دا بیا څنګه ژوندی کېږي دغسې خبرې به کوي. نو دوی چې غوا حلاله کړه تصادفي هلته سړی هم چا مړ هغه موضوع هم جنجالي شوه. نو الله ولې د دې غوا د غوښې یوه برخه واخلئ دا مړی پرې ووهئ نو مړی ژوندی شو. نو منکرین د آخرت ملامته شو چې دنیا کې د یو پیغمبر په لاس باندې په داسې طریقه باندې الله مړی ژوندی کوي نو الله یې خپله څنګه نشي ژوندی کولی چې ډایرکټ الله مداخلت وکړي. دا هم خو د الله په امر باندې و. دا خبره هم ثابته شوه چې دا غوا خدای نه دی که دا څه خدایي کې شریکه وی خدای سره چې دا مونږ حلاله کړی وی نو څه عذاب به راغلی وی که نه د دې په حلالېدو کې خو فایده وشوه. مړی ژوندی شو ودرېده او ویې ویلې چې زه خپل د دې تره زوی مړ کړی یم هغه بل کلی را باندې ملامته نه دی او بېرته پرېوته. دا سیاق دوه قسمه دغسې علماو بیان کړی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې ویلې موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره
قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك قالوا ویل بني اسرائيل ادعو دعا وکا وغواړه سوال وکا لنا مونږ ته ربک د خپل رب نه یبین لنا چې مونږ ته دا خبره څرګنده کي ما هي چې دا څه قسم غوا ده د دې څه صفت دی صفت یې څه دی حالت یې څنګه دی قال ویلی موسی علیہ السلام انه بشک د الله چې دی یقول وایي انها بقره دا غوا ده لا فارد زړه نه ده عمر خورده نه ده ولا بکر او نه ډېر وړه خوسۍ ده عواین بین ذلک د خوسیتوب او د زوړتوب په منځ کې ده عوان نصف ففعلوا نو وکئ تاسو ما تؤمرون هغه کار چې تاسو ته امر کیږي قالوا ادع لنا ربک ویلی بني اسرائیل ته دعا وغواړه موږ ته د خپل رب نه یبین لنا چې موږ ته واضحه کي څرګنده کي ما لونها چې د دې غوا رنګ څنګه دی قال ویلی موسی علیہ السلام انه بشک د الله یقول وای انها بقره دا غوا چې د صفراء فاقع لونها صفراء زیړه ده فاقع چې د صفرا سره ولګيږي معنا کېږي تکه زیړه صفراء فاقع تکه زیړه ده لونها رنګ تسر الناظرین خوشحالی کتونکي یعنی چې څوک ورته ګوري طبیعت خوشحالېږي چې دا څونه ښایسته ده قالوا ادع لنا ربک ویل بني اسرائیلو ته دعا وکړه موږ ته د خپل رب نه یبین لنا چې موږ ته څرګنده کي ما هي چې دا څنګه غوا ده صفت یې څه دی مزید وضاحت الله پاک وکړي نو چې موږ ته دا خبره ښه څرګنده شي ان البقره تشابه علینا بېشکه دا غوا چې ده ګډه وډه شوه په موږ باندې نو زیړې غواګانې چې نه ځوانه یو نه ډېره زړی داسې خو ډېرې وإنا ومن چې ان شاء الله که د الله اراده وشي لمهتدون خامخا لار موندونکي یو دا کته ان شاء الله مو ویل حدیث کې راغلي که ان شاء الله نه وی ویلې نو بس همدې سوالونه به کول خدا کرتے ان شاء الله ویل قال ویل موسی علیہ السلام انه بشک الله یقول وای انها بقره دا غوا چې دا داسې غوا ده لا ذلول ذلوله نه ده ذلوله دې ته وایي چې کار او قلبې او ارټ تاوولو ذلیله کړي ذله کړي پښتو کې خلک وایي دا څاروی ذله شوی ذله نه ده ذله نه ده تثير الارض چې ځمکه یوه کي ځمکه قلبه کي ولا تسقي الحرث او نه فصل خړوبوي ارټ هم ګرځولی نه دی په ټیمانو باندې چا پې اوبه هم چلولي نه دي او ځمکه هم نه ده اړولې مسلمتون صحیح سالمه ده د عیبونو نه عیب پکې نشته لا شیته فیها بل رنګ پکې نشته تکه زیړه ده تور ټاکې سپین ټاکې بل قسم ټاکې ماکې دا پکې نشته بس تکه زیړه ده یعنی لا لمعة فی لونها من لون آخر قالوا الآن جئت بالحق بني اسرائیل وویلې اوس راغلې د حق سره اوس دې صحیح خبر راوکړه اول نه صحیح کړی و خو دوی خپله ځان د سختول فذبحوها نو دوی دا غوا حلاله کړه وما کادوا یفعلون او دوی نو نس دی چې دا کار یې کړی وی دا کاده چې دی دا چې منفي ذکر شي چې وما کادو دې مطلب دی چې هغه کار بیا شوی دی نو نس دی چې دا کار یې کړی وی خو ویک او دا چې مثبت ذکر شي بیا هغه کار نه شوی لکه پرونی درس کې تیر شو یکاد البرق یخطف ابصارهم نږدې ده چې برق د دې سترګې وړندې کي چکې وهي اختطافي کی خطفي کی والته خو چک وهلې نه وي که نه وړندې کړې
منفي چې چېرته منفي ذکر شوی هلته هغه کار شوی، چې چېرته مثبت ذکر شوی هلته هغه کار نه وي شوی. وما کادو یفعلون او دی نو نږدې چې دا کار یې کړی وی پوهېږو او دی نو نږدې چې دا کار وکړي. وإذ قتلتم نفسا او هغه وخت یاد کړئ چې تاسو مړ کړئ یو نفس، یو سړی هم قتل، فادارأتم فیها بیا هغې کې په جګړه شوئ، چا ویل هغه وجلی چا ویل هغه وجلی، اختلاف. والله مخرج ما کنتم تکتمون او الله رایستونکی دی راڅرګندونکی دی د هغه څه چې تاسو یې پټوئ. فقل نضربوه ببعضها نو موږ ویلې ووهئ دا مړی په بعضې حصه د غوا، چا وایي په ژبه یې وهلی، چا ویلی دي چې په ښي پتون باندې ښي ورون باندې وهلی ده، او چا ویلي چې په یو ځای وهلې ده، نو هغه نه لکه غوښه اخیستې وهلې، الله تعین نه دی کړی، نو دی چې هغه غوښه باندې ووهه هغه ژوندی شو. نو اوس الله وایي کذلک یحیی الله الموتى، همدغه شان الله مړي ژوندي کوي. لکه دا سړی چې ژوندی که وګوره داسې نور مړي هم الله پاک ژوندي کوي. ویریکم آیاته او الله تاسو ته د خپل د قدرت نښې ښیي، دا تاسو ته د خپل د قدرت یوه نښه وښوده، لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو د عقل نه او د عقلمندۍ نه کار واخلئ، د آخرت نه انکار ونه کوئ، د بعث بعد الموت نه انکار ونه کوئ، د انسانانو د بیا ژوندي کېدو نه انکار ونه کوئ، دغه شان الله پاکې ژوندی کوی شي. ګورئ دا کذلک یحیی الله الموتى، کذلک یحیی الله الموتى دې کې اشاره ورکړه که دقه شان الله مړي ژوندي کوي. نو کوم خلک چې د مړو د ژوندي کولو نه کوم کافران منکرو هغه ملامته شو. اوس دا دونه غټه پیښه او دا دونه غټه واقعه چې بني اسرائیلو ولیده، په کار ده چې زړه یې نرم شوی وی، الله نه وېرېدلي وی، د خدای د حکمونو پیروي کړې وی، خو الله وایي نه تاسو داسې ونه کړه. ثم قست قلوبکم بیا سخت شو ستاسو زړونه، من بعد ذلک پس د دې مړي ژوندي کولو نه چې الله ژوندی زړونه سخت شو، نرم نه شو، ویره پکې پیدا نه شو. وهیا نو دا زړونه ستاسو کالحجارتې داسې کلک دي لکه تیږې، او اشد قسوة یا د تیږې نه هم په کلکوالي کې کلک دي. ګوره داسې ونه ویلې چې دا ستاسو زړونه داسې کلک دي لکه اوسپنه، ځکه چې اوسپنه خو د تیږې نه کلکه وي که نه، خو اوسپنه چې ده هغه په اور کې پستېږي، او تیږه چې ده هغه په اور کې هم نه پستېږي. نو ځکه یې وفرمایل وهي کالحجارتې دا ستاسو زړونه داسې دي لکه تیږې، او اشد قسوه یا د تیږو نه هم کلک، هېڅ زړه هم نرمېږي نه، د الله ویره پکې نه پیدا کېږي. سړی څه شی وویني، څه د دین خبره واوري، څه قرآن واوري، څه د پیغمبر خبرې واوري، نو زړه یې لږ نرم شي، سترګو کې اوښکې راشي، الله نه ویریږي، خو تاسو باندې تاثیر ونه. اوس الله ورته وایي چې ستاسو زړونه خو تیږو نه ځکه کلک دي چې وان من الحجارة او یقینا بعضې د تیږو ځینې تیږې دا من د ځینې معنا ورکوي، وانه یقینا من الحجارة ځینې تیږې لما خامخا هغه تیږې دي یتفجر منه الانهار چې بهیږي د هغې نه نهرونه. ولې موسی علیه السلام چې هغه تیږه په امسا ووهله 12 چینې ته روانه نه شو، 12 نهره نه شو، یا نور هم که موږ او تاسو د جګو لویو غرونو ته لاړ شو تیږو نه وینو چې اوبه وځي، بهیږي راوځي. وان منها یقینا بعضې د دې تیږو نه لما خامخا هغه تیږې دي یشقق چې وچوي فیخرج منه الماء نو هغې نه اوبه وځي،
بعضې تیږې داسې دي چې وچ وي نو اوبه ترې وځي که نیر ته جاري نه شي نو چینه خو ته جاري شي. وان منها یقینا بعضې د تیږو نه لما خامخا هغه تیږې دي یهبط من خشیت الله چې هغه غړي د الله د یارې نه د غرونو نه کتر غړي د الله د یارې. وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله غافل د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ. ګورئ تاسو ته به دا سوال پیدا شي چې تیږه خو جمادات دي که نه نو دا څنګه الله نه ویلي دا اوبه خو خپله وینئ. ورونو ډېر شیان دي چې موږ ته داسې ښکاري چې دا خو نه پوهېږي خو هغه پوهېږي. ډېر شیان دي چې موږ ته داسې ښکاري چې دا څه شعور او څه شی نه لري هغه یې لري. ډېر شیان دي چې موږ ته داسې ښکاري چې دا بوله د الله حمد او ثنا او دا به نه کوي هغه یې کوي. قرآن کې راغلي وإن من شیء الا یسبح بحمده داسې شی نشته دی په کائناتو کې چې هغه د الله پاکي او حمد نه بیانوي. ولکن لا تفقهون تسبیحهم خو تاسو پرې نه پوهېږئ چې دا څنګه تسبیح وایي. که تیږې دي که بوټي دي که غرونه دي که مرغان دي که حیوانات دي ټول د الله پاکي بیانوي د الله ثنا بیانوي. تسبح له السماوات السبع و اسمانونه د الله تسبیح کوي. تسبح له السماوات السبع والارض ځمکه هم وایي ومن فیهن او کم خلک چې په دې اوو اسمانونو ځمکو کې څومره شیان دي دا ټول د الله پاکي بیان دا ټول د الله پاکي بیانوي. دا ټول شیان موږ یې نشو پوهوی الله یې پوهوی شي که او دا نور څومره شیان چې دي ګوره انسان هم لږ لږ پوهوی شي لږ هغه شعور لري. خارو طوطي چې کور کې وساتې خبرې مبرې واوري هغه هم یو خبره بیا کوي خو چې بلکل شعور یې نه وی بیا خو نه شو کار همدغه شان حیوانات دي چې انسانان ځان سره بلدی هغه تربیه اخلي خو دې نه معلومیږي چې هغه پوهېږي که نه. سپی څونه ناکاره شی دی خپل مالک پېژني. همدغه شان ډېر حیوانات دي هغه خپل مالک پېژني. نو دې ټولو شیانو کې یو قسم شعور او شته. د احد د غره باره کې نبي علیه السلام فرمایلي چې دا غره چې دی نحبه ویحبنا یا ویحبنا ونحبه دی موږ سره مینه کوي او موږ د غره سره مینه کوو او دا غر موږ سره مینه کوي. او ډېرو احادیثو کې راغلي چې نبي علیه السلام باندې ونې سلام اچولی تیږې پې سلام اچولی دی ورته السلام علیک یا رسول الله په دې خبره باندې پوه شو. نو دا ټول شیان پوهېږي چې موږ چې کومه ګناه کوو موږ چې کومه غلطي کوو دا ټول په دې ځمکه کې په دې تیږو کې په دې بوټو کې دا ټول ریکارډ کېږي دا ټول شیان پوهېږي چې ځمکه باندې ګناه کوي غلطي کوي خفه کېږي په دې خبره باندې پوه شو. خو زموږ علم معلومات کم دي نو موږ ډېر نه پوهېږو. افتطمعون ان یؤمنوا لکم اوس الله د دې عیبونه ذکر کړل چې ګوره الله ته د هفتې پورې ښکار مه کوئ نو ویې کړ. موسی علیه السلام سره یې د غوا په حلالولو کې څونه جنجال جوړ او د هغې نه پس هم بیا زړه نرم نه شو او الله دې نه بیزوګان جوړ کړو. نو اوس موږ ته الله وایي چې دا دونه ناکاره خلک دي. افتطمعون آیا تاسو دا تمه کوئ ان یؤمنوا لکم چې دی به ستاسو خبره ومني. ان یؤمنوا لکم مفسر وایي ان یستجیبوا لکم تاسو استجابت به وکړي تاسو تصدیق به وکړي تاسو خبره به ومني. وقد کان فریق منهم او یقینا یوه ډله منهم د دوی نه
فریقون چې دی اسم جمع ده لا واحد له من لفظه د خپل لفظ نه واحد نه لري وجمعه افرقتون او جمع کثرت راځي و افرقا یو فرقه منهم د دوی نه داسې ده یسمعون کلام الله د الله کلام اوري ثم یحرفونه بیا تحریفوي من بعد ما عقلوه پس د هغې نه چې هغې باندې پوه شي عقلوه علموه عقلوه عرفوه ستا د هدف سره او ستا د فکر سره برابري او دا صحیح معنا کې ستا څه تاوان نو دا کفر وهم یعلمون او دی پوهیږي چې انهم کاذبون مفترون دی پوهیږي چې موږ دروغ وایو افترا کوو د دې لفظ دا معنا نه ده د دې حکم دا مطلب نه دی اوکې